وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. دا سوال خو موږ مخکې جواب کړی و. که یو مسلمان کافر ته دغه د کفر د وجنه احترام وکړي نو دا کافر ده، په دې سره مسلمان کافر ګرځيږي. که مسلمان کافر ته دغه د کفر د وجنه احترام وکړي یا داسې احترام وکړي چې هغه کې تحقیر د دین اسلام راځي او د الله رب العالمین په شان کې بې ادبي راځي، په دغه صورت سره به کافری. او که مسلمان کافر ته دې د پر ودرېږي چې شر نه ځان خلاص کی او شر نه ځان ساتي، سم مصلحت حکمت پکې وي، په دې صورت باندې د ګناهګاریږي نه او نه کافر کیږي. او باقی که مسلمان په کافر باندې سلام او سلام مکروه ده. کتابونه لیکلي دي او موسوعه الفقهیه باندې موږ حواله مخکې ذکر کړې ولا، د مسلمان کافر ته سلام ورکول دا مکروه دي. او باقی که مسلمان د کافر احترام وکړي، قدر وکړي او د په دې خاطر باندې چې د مصلحت حکمت کې دا وي چې کافر زموږ نه متاثر شي او ځان ته خیر حاصل کړو، مثلا اسباب اسلحه او یا دا وی چې اسلام به قبول کړي، نو دا صورتونه ټول جایز دي. او که د کفر په خاطر دغه تعظیم وکړه، ورته ودرې د قدر وکړه، نو بیا د سره مسلمان چې دغه د کفر احترام کړي، دغه په خاطر د احترام کړي، د سره بیا مسلمان د اسلام د دایره نه بهر کی. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.